أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأعلى په شروع کې حکم کړو د تسبیح د اسم د رب، د خپل رب د نوم تسبیح وایا، د هغې پاکي بیانوه. بیا په آیت نمبر 9 کې حکم کړو د تذکیر، دغه خبره نور خلقو ته هم یادوه. او په آیت نمبر 10 کې یو صفت خولیو چې هغه صفت هغه انسان ته فائدہ ورکي، د تذکیر نه فائدہ اخلي په هغې سره، او هغه خشیت، د الله نه یره کول، د الله مخې ته د ودرېدو نه یره کول. او په آیت نمبر 14 کې هغه صفت وښولیو چې په هغې سره انسان کامیابیږي، او هغه د تزکیه، د ځان صفا کول، خپل ځان صفا کول په اعتبار د عقیدې سره هم، په اعتبار د عمل سره هم. د دې ډېر عجیبه ترتیب دی. د خپل رب پاکي بیان کا، ستا رب هغه پاک دی د هر قسم عیب، د نقصان نه، د شریک نه. نو دغه خبره د رب د پاکۍ دا خبره دا وړاندې هم بوزه، نو په دې سره به په خلقو کې خشیت راځي. او خشیت داسې صفت دی چې دی به انسان به نږدې کېږي خپل رب ته، نو چې د چا تعلق څومره د خپل رب سره سیوا، څومره زیات د خپل رب یادو، دومره به زیات په ده کې تزکیه راځي، دومره به دی ځان پاکي، دی به په خپله باندې پاکیږي. نو دا د تسبیح اهتمام کوو مونږه. دغه شان د الله رب العزت معرفت چې کوم مونږ ته د قرآن په ذریعه سره حاصل شي، هغه معرفت نور خلقو ته رسو، او د الله یره په زړه کې ساتو، هر ټیم د الله نوم یادو چې په دې سره زمونږه تزکیه وشي. بیا په آیت نمبر 6 کې د دې خبرې بیانو، سنقرئک فلا تنسى. قرآن به تا ته مونږه خایو لولو به درته، نو ته به یې رینه. نو د قرآن او د زړه خصوصي تعلق دی. په کار دی چې زمونږه په زړونو کې د قرآن صحیحه محفوظ وي، او د الله نه غواړو چې الله مونږ ته داسې قرآن وښایي چې بیا زمونږ نه یریږي نه، چې زمونږ نه په هغې کې نسیان نه راځي. نو د دې خبرې د دې دعا اهتمام کوو مونږه چې د الله نه غواړو د قرآن پوهه غواړو. آیت نمبر 7 کې دا خبره بیان کړې وه، انه یعلم الجهر وما یخفى. الله رب العزت په هر څه باندې خبردار دی، په هر څه پوه دی. که هغه خبرې ښکاره خبرې دي، که هغه خبرې پټې خبرې دي، نو چې مونږه دا خبره د ځان سره په زړه کې کینو چې په یو کار کې هم زه د الله نه پټېدی نشم. زما زړه الله ته ښکاره دی، زما عملونه الله ته ښکاره دي، که هغه په پټه دي او که هغه په ښکاره دي. فالله تعالی یعلم کل شی. هر څیز باندې الله رب العزت خبردار دی. نو چې کله دا عقیده او دا یقین په زړه کې کېناست، بیا به انسان رذایلو ته نه ځي، بیا به انسان هغې کارونو ته نه ځي چې کوم کارونه د ده شرمونکي دي، بیا به دی ځان ساتي. نو دا استحضار دا به په انسان کې حیا پیدا کوي د الله نه، او دغه اصل مقصودی خبره ده. انه یعلم الجهر وما یخفى. بیا ونیسرک للیسرا. دین محمدی ملت ابراهیمی ډېر آسان دی، ډېر آسانه لار ده، خو چې چاته الله آسانه کړي. نو چې مونږ د الله نه غواړو، یا الله ته ماته په دین باندې تلل آسان کړي. نبی علیه الصلاة والسلام ته الله رب العزت نیسرک للیسرا، تا ته به مونږ آسان کړو. او چې کله الله انسان ته آسان کړي، نو ده ته بیا د خیر ټول کارونه آساني، د خیر ویل ورته هم آساني، د خیر کول ورته هم آساني، او د خیر خورول ورته هم آساني. نو چې مونږه د الله نه غواړو، دغه یسر، دغه آساني د الله نه غواړو. فذکر ان نفعت الذکر کې د دې خبرې بیانو چې که چېرته
تذکره او تذکیر دا خلقو ته یادګیرنه ورکول دا فائدہ کوي، نو ته تذکیر کوه خامخه. نو په دې کې امام ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایلی دی چې په هغه ځای کې تذکیر کول پکار دی چې الته د هغې د فائدې ورکولو امکانی. لکه وی ابن مسعود رضی الله عنه یو روایت ذکر کړی دی چې هغه فرمایي چې خلقو ته داسې خبره کوا چې هغه د هغوی د پوهې خبرې چې هغوی پې پوهېږي، ځکه چې ته چېرته یو قوم ته یو خبره وکړې او هغه د هغوی عقل نه لري، نو بیا به هغه د هغوی دپاره فتنه جوړېږي. هغه خبره به چې هغوی پې پوهېږي نه، چې هغوی د هغوی د عقل نه اوچته خبرې، نو بیا به د هغوی دپاره فتنه جوړېږي. بعضې کسان به داسې چې به د هغې کې په وجه باندې په فتنه کې پرېوځي. او دغه شان د علی رضی الله عنه قول ذکر کړی دی چې خلقو ته هغه خبره خایا چې هغوی یې پیژني، هغوی پې پوهېږي. ولې که چېرته داسې ورته نه کوې او ناشنا داسې خبره چې هغه پې پوهېږي نه او ته سمه واضحولی نه شي، نو بیا به داسې کار کوي چې خلق به تکذیب کوي، بیا به خلق د الله او د رسول تکذیب کوي. نو ته دا غواړې چې د الله او د رسول تکذیب دې وشي، نو خلقو سره د هغوی د عقلونو موافق خبره کول دي. سیذکر من یخشی آیت نمبر 10 کې د دې خبرې بیانو چې کم سړی کې خشیتی نو دی به یادګیرنه دته به فایده ورکوي، دته به وعظ و نصیحت فایده ورکوي. نو پکار دا ده چې کم سړی تذکیر کوي، کم سړی چې چاته خبره کوي، نو پکار دا ده چې دی په خپله باندې هم په دغې عمل پیری. که چېرته دی د داسې کار طرف ته تذکیر کوي، داسې کار طرف ته خلق رابلي چې هغه ښکلی کار دی او محبوب کار دی، نو پکار ده چې په ده کې په خپله باندې هغه کار وي. او که چېرته دی څوک منع کوي د داسې کار نه چې هغه منکر دی، ناکاره کار دی، هغه مبغوض کار دی، نو پکار ده چې په ده کې دغه کار نه وي او دی د هغې نه په خپله هم یریږي. دغه شان بیا په آیت نمبر 14 کې د دې خبرې بیانو قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى آیت نمبر 15 کې وسره چې هغه سړی کامیاب دی چې څوک ځان پاک کړي. نو تزکیه مخکې کړې ده، تزکیه مخکې ذکر کړې ده د الله د ذکر نه او د مونځ نه. د هغې وجه دا ده چې دا تزکیه داسې صفت دی چې په دې سره انسان تر ټول عملونه اسانیږي. چې انسان کې تزکیه وه نو دی به اسانی، هر کار به ورته اساني. نفس پاک شو نو بیا به د هر یو کار د ده لپاره چې د نفي کار دی هغې طرف ته به دی ځي او په هغې باندې به دی خوشحالېږي. نو لومبی د نفس تزکیه ده، پکار ده چې د نفس د تزکیه کولو کوشش وکړو مونږه. وذکر اسم ربه فصلى کې یو ترتیب ذکر کړی چې د خپل رب نوم یاد کی او مونځ وکړي. نو په دې باندې عمل مونږه داسې هم کولی شو چې کله هم مونږه اذان واورو او دا د الله ذکر دی، الله اکبر الله اکبر تر آخره پورې، لا اله الا الله پورې، دا ټول د الله ذکر دی. مونږه د مؤذن د خبرې جواب ورکو، د هرې خبرې سره د الله اکبر جواب په الله اکبر سره، اشهد ان لا اله الا الله جواب په اشهد ان لا اله الا الله سره، او په اشهد ان محمد رسول الله جواب په اشهد ان محمد رسول الله سره. د حي علی الصلاة او د حي علی الفلاح جواب په لا حول ولا قوة الا بالله سره. او کوم چې په اقامت کې مونږ وایو قد قامت الصلاة، نو په هغې کې اقامها الله وادامها. او چې کوم د سحر په مانځه کې راځي چې الصلاة خیر من النوم، نو د هغې په جواب کې مونږ وایو صدقت وبررت. او د لا اله الا الله په جواب کې لا اله الا الله. نو چې مونږ دغه شان ذکر وکړو، د الله نوم یاد کو او بیا د هغې جواب ورکو، منزل لاړ شو، جومات ته حاضر شو، نو په دې آیت باندې به عمل راشي. وذکر اسم ربه فصلى سره. دغه شان په دغه آیت کې وذکر اسم ربه فصلى، په دې کې د دې خبرې طرف ته هم اشاره وه چې د مونځ قائمول
د منځ کول د دې اصل مقصد دا دی چې انسان ته الله را یاد شي. نو چې مونږ د الله د را یادولو اهتمام وکړو چې مونږ کې مونږ ته دا خبره یاد چې مونږ د الله مخې ته ولاړ یو او د الله عبادت کوو، نو چې دغه خبره مونږ ته را یاد شي. بیا په آیت نمبر 16 کې د دې خبرې بیانو، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تاسو د دنیا ژوند له ترجیح ورکړی ده. نو امام علوسی رحمت الله علیه فرمایي چې د دنیا ژوند ته ترجیح ورکول دادي چې انسان په دنیا باندې مطمئن شي، په دنیا باندې خوشاله شي او د آخرت نه مکمل طور غافل شي. دا تأثیر دی بالحیات الدنیا، تأثیر الحیات الدنیا ده. نو د دې نه مونږ ځان خلاص کو، چرته ځان زړونه ولټو، اسی نه چرته مونږ په دې دنیوي ژوند باندې مطمئن شي، اسی نه په دې باندې خوشاله شي او د آخرت نه چرته لری شي نه یو. دغه شان د دې دنیا د مینې د ختمولو لپاره داسې کاروم کو کله کله خپل مملوکه سيزونو کې داسې سيز چې هغه زمونږ زیات خوخي، مونږ ته زیات محبوبي، کله کله هغه هم د الله په لار کې صدقه کو، اگر چې لګي، اگر چې معمولی سيزي، خو د دې لپاره چې د دنیا د مینا د زړه نه وځي. او کله چې هم د دې آیتونو یو عمل پیدا هم دی چې کله هم مونږ ته داسې دوه خبرې رامخې ته شي چې د هغوی د یو بل سره تعارضي، یو کې زمونږ خوښي او په بل کې د الله خوښي، نو چې مونږ خپله خوښه پرېږدو او د الله خوښه او د الله رضا مخکې کوو، نو مونږ به د دنیا د ایثار نه خلاصیږو، آخرت طرف ته به ایثار کوونکي جوړیږو. الله دې مونږ له عمل کولو توفیق. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.